کول دا دي چې کله زه په یو دغه باندې کلیک کم کانټیکټ باندې هغه بل اکټیویټي به کولو شو دا مکمل سټرنګ چې دا به الته ورپاس کوم صحیح ده کنه نو دې لپاره موږ د دې کوم ایونت هینډلر دی د لیست ویو item select آیات کی اشاره item change on item click listener on item selected listener دا کې د spinner کې دا simple on item click listener یا long click listener صحیح ده new on item click listener string info is equal to array list dot get او دې کې تاسو دا ای یاد را دا موږ ته دا غنا ویلیو راځي صحیح شو لګنه اصل کې هغه مکمل چې کوم string دی name plus number هغه چرته رالو info ته رالو دا ای خو انډیکس دی کنه یار اوس بس کو او دا مین اکټیویټی ده او کوم ځای ته وځو صحیح شولا alt enter کې نو دا به import شي intent dot put extra info صحیح شولا او start activity intent clear شو دې پوری خبره او دا ما په on create کې وګورئ صحیح ده کنه لیست ویو چې چرته ما دا کړی دا او یې نه ښکته سو شو لانچ شو کنه come on man ها grab contacts permission already ته ملو دی اوس let's say عرفان شیخ زید ما کلیک کو نو بل اکټیویټی رااله او هغه انفارمیشن هم رااله خو اوس په دې کې انفارمیشن ګټ کو او په دې کې بس پرنٹ کو نیم او دې کې به نمبر او بیا د دې بټنو د پاره هم چې کوم دی کوډینګ کو نو زه راځم اوس مین اکټیویټیز بندوم ټیک ده کنه دا ما بند کو او منیفست کې به د سیو چې د اوس ځینې بولی کو پرمیشنز به ورکو یوزز پرمیشن کال فون یو به کال کو کنه او بل بس کو یوزز پرمیشن send SMS چې دا منیفست هم زه بند کړم او کوم اکټیویټی کې به کار کوو ډیټیل اکټیویټی نو دې کې اوس هم سره دوه ټیکسټ ویوز دي ټي وي نیم او ټي وي نمبر یو موږ سره ایډیټ ټیکسټ دی ای ډي میسج او د بټن د لپاره به کلیک ډیفاین کو بس صحیح ده TV name is equal to find view by id r.id.tv name our TV number is equal to find view by id r.id.tv number صحیح شو او بل ed message دی is equal to find view by id r.id.ed message دام کلیر شو اوس بز آلته به انفارمیشن څنګه ګټ کوم string info is equal to get intent dot get string extra info دا کی ده صحیح ده اوس مسله دا ده چې انفو کې خو هر څه دي کنه انفو کې چې کوم دی نو پای کې نیم هم دی او پای کې نمبر هم نو دا وځي څنګه اوس بیلوما سب سټرینګ په تھرو باندې د سب په تھرو باندې دا مکمل سټرینګ را روان دی کنه یار
پوه نه شوي دا یو مکمل سټرنګ را روان دی نو دینه اوس نیم بیلوم او دا به بیلوم نو زه ورته وایم اوس که زه وایم چې ټي وي نیم ډاټ سیټ ټیکسټ او دلته انفو پاس کما نو په نیم کې خو هر څه دي که نه پوره سټرنګ وي اوس دا سټرنګ داسې تجربه کوو چې دا پسې چل مونږ دغه کوو نیم ته بیل کوو دغه ته بیل کوو لانچ شو که نه کمون یار ټایم نشته ډېر لیټس سی دا ابیشک ما دا نو ګوره ابیشک بنسال او دا نمبر راغلی اوس دا په مینس کې څه کول دي نو دې ځای کې زه وایم شفټ هم دا مخ وکړو string name is equal to info dot substring 0 نه start والا او info dot index of صحیح شو زه ورته وایم د 0 نه start والا مطلب د 0 په a index باندې او کوم index ته راشه چې د full colon په کوم باندې دی نو دا به موږ ته څه راکړي name به راکړي که نه ورګه تجربه کوو نو پته به ولګي نو زه به اوس ولیکم او سوري کنټرول زد اصل کې ما کنټرول پیسټ کو هغه ډېر کوډ پیسټ tv name dot set text name صحیح شو ګوره جست ابیشک بنسال راغلی او چې کوم هغه دغه د اخري انډکس دی نه راوچتوي The akhiri index common must mention or index of start او end اوس مسله دا ده دا خو ما د 0 نه سٹارټ کوم هغه بل به زه رقم نه سٹارټ کوم لکه 0 نه لړ سه زرا لم او د فل نو د مال نیم راکو اوس به سٹارټ د دی لامه د دې کولن نو راځم بر دی انفو اند پورې او لکه سٹارټ انډکس بداوي او +1 بم کوو چې دی کې ما یو سپیس هم پرې خو نه به دې ځنه بیا سٹارټ کوم دې ځکه چې لیکما string number is equal to info dot substring comes in a start wala info dot index of full colon او زیبا comes ye pure info dot length چې د info سره length ته مکمل info صحیح ده اوس ګورو دې کې بل معمولی شانتي مسله وي او tv number dot set text number صحیح ده جی صحیح ده کنه دا نمبر دی خو دا string دی grep صحیح شو دا دې ځکه دا هغه اصل کې ښکاری نه کنه نو ته به د سو کې سره +1 دی اوس به تاسو پته لګی چې دا مسله کم ځای کې روانه بلکې هغه به ته ټریم کول هم شي هغه څه دومره مسله نه ده ګوره فل کالن دې زنه خوا شو وختي فل کالن هم را روانو کنه یار کنه واپس دې ریورس نو اوس خو کار آسان شو کنه اوس بس ما سره دا نمبر دی کنه چې زه کال کوم نو بس دې زنه نمبر روچته ما او چې اس ام اس سند کوم دې ځکه بس لیکلو کوم نو اوس د کال د لپاره کوډینګ کو سره لپاره کوډینګ کو دا بٹن باندې on click کال صحیح شو او دته بس on click define بٹن کال on click send SMS صحیح شو پہلا کال د پاره کو
صحیح شو کنه Yes. نمبر ور کوم ځای نه راځي ټیکسټ ویو نه کنه زه یم string number to call is equal to tv number dot get text dot string dot trim دا trim بس کی گئے سره start کې سپیس یا end کې سپیس یا ختم صحیح ده دنه پس بسنګ کال کوو هغه مانم هیر شوی دی intent is equal to new intent صحیح ده د intent په ترو باندې وسکو یو بل اکټیویټی کارو کنه د دې په ترو باندې یو بل اپلیکیشن هم کال کولای شي صحیح ده اوس د سپول غواړم چې کوم ځای تاسو په موبایل کې نمبر ډایل کوئ او ما غواړم ډایرکټ د خپل اپ نه کال کوم intent.set data د دې طریقه دا راځي ته وایي چې URI.parse tell plus number صحیح ده چې کوم اکټیویټی ته کال کې هغه ته نمبر هم پاس کې چې دا نمبر والو کالو کا صحیح ده او اکټیویټی به start activity and then اوس به دی وی شل کرن ټایم پرمیشنز پکار صحیح ده دا بل بولی رالو add permission check پرمیشن د پاره بس کو اسانه طریقه دا راځي چې په دې الټ انټر کوم نه دی باغ پرمیشن چیک ولګي دا ټول کوډ د پخپل وګړو if activity compared dot check self permission this the activity شو call phone is not equal to package manager dot permission granted صحیح ده مطلب اجازت نشته نو سبا کېته دا if شو او دا else دا return به ځا خو ولې دا ویل ته اوس اوس بیا نو دی نه کو ولې بیا ورته مسله کې جی پدې پوه نه شوي صحیح ده Control X Control V صحیح شو لکه پهله ته پرمیشن وګوره چې شته او که نشته نو دا ایز به کله اکزیکیوټ کېږي مطلب چې پرمیشن شته او دا اف به کله اکزیکیوټ کېږي پرمیشن نشته نو هغې دپاره به بیا ته څه کوې activity compared dot request permission او this new string array به واخلي او د permission سنوم دی manifest dot permission dot دې کې څه کومه فون کال کوو نه او دې کې بیا ته یو constants لګي let's say constants ما 101 لیکلو صحیح ده کنه نو دا ریکوست وسو کوي Omaga on request permission result the call press kama no da azure application de da la launch shwe ne sabur grep contacts
اوس چې زه کال کلیک کما دا سوي allow this to make and manage phone calls صحیح ده کنه اوس چې زه دا allow کما نو هم به هغه هندل کوم او که ډینای کوم نو هم به هغه هندل کوم صحیح ده فعل ما ډینای کو او که تاسو پرمیشنز وګورئ نو کانټیکست دې کې دا بل هم پکار دی دا کال فون ولا زبرل او بخبل راشي خیرم دی ورته کانټیکټس خو وختونه الو کړو کنه اوس ورته فون الو کو بیا ورته اس ام اس هم لا اف دی دا ورته رن ټایم ته اجازه ورکړي ها اوس با چې کوم هغه میتھډ او دا هغه میتھډ سونو on request permission result switch request code او زموږ کوډ څو ورکړو برا 101 if result code if grant results sorry that length is greater than 0 and grant results 0 is equal to package manager dot permission granted now ये सा मतलब है permission हम वाला वर्क कर चेक तक काल ने शिकोले एल्स के او چې اجازه ملو شنو دا کوډینګ موبایل ته کوو کنه نو که دا د سې کو چې ډیره پر یو بل فنکشن وایو او جست هغه فنکشن کال کوم خو بني لکه دا کوډ که زه دې نو کاپی پیسټ کوم نو سې اچار جوړیږي کنه خط طریقه دار چې زه کوم دې کې یو فنکشن جوړ کوم دا کوډ مارو چت کو دې زنه کنټرول ایکس او دا کنټرول وی صحیح ده او دې کې څوکا میک کار اوس دې کې د ایرر ورکی خو ډزنټ میټر صحیح ده کنه ځکه چې هغه کومه هندل کوو کنه صحیح شو خبره دې کې اوس دا خیر دې پروا نه کوي ځکه چې دا میک کال ځکه کال کومه چې کله پرمیشنز الریډي اویلیبل وي یا چې کله پرمیشن ورته ورکړي اوس یو چا سره موبایل شته اوس تاسو سره شته کال درته grab contacts او د عرفان نمبر دلته نږدې دی نو زه به اوس کوم دې ځنه به کال خدا به زه کوم علاوه وکړم نو په کال یې د کال ملاوي شروع شي ازما فون نه کیږي صحیح ده ایمولیټر نه ته کال نشي کولای ځکه دا زه په اکچوال فون ټیسټ کوم درلو کال د سیګنال صح بهرحال کال شو صحیح ده اوس که تاسو پرمیشنز وګورئ دې ځکه نو فون کال هم هغه اون شو ځکه چې الته نو الاو کلیر شو خبره اچھا اوس اس ام اس پاتې شو نو دا په نیکسټ لیکچر کې دا کو